بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د غاب پاکول یا د کاسې پاکول دا هم سنت دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله سړی په یو غاب یا پیاله کې خوراک وکړي، دا پاته یې پاکول، مسح کول، دا د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دي او پیغمبر علیه السلام په همدې باندې امر کړی دی. د بخاري شریف او مسلم شریف حدیث دی، خصوصا دغه روایت مسلم شریف را نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، اوږد حدیث دی، په پای کې دا توري دي: و امر ان تسلت القصعه قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. حاصل دا چې غاب، پیاله پاکول، خوراک چې وسي او مابقا پاکول په قدر د طاقت و استطاعت، که چیرې دومره نه وي چې یو انسان و تکلیف ته پرېږدي، او همدا ډول لوېدلې ګوله راپورته کول او خاکت ځینې لرې کول، دا د خوراک د آدابو څخه دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.